د اسلامي امارت په اړه د شیعاګانو د ټولنې تازه څرګندونې او په کابل کې خطرناک برید او زوروره چاودنه او مرګ ژوبله. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. لومړی خبر: د اسلامي امارت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د کابل په غرب کې له شیعه ټولنې سره یو ځای یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې یادې ټولنې اسلامي امارت ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی دی. دغه غونډه په بریالي ډول د حج بهیر ترسرولو له امله د اسلامي امارت د وزارت د ستاینې تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه او پکې ویناوالو د اسلامي امارت د مدیریت او کړنو ستاینه کړې ده. په دې غونډه کې همداراز ویناوالو د ملا امامانو لپاره د بوستونو ډیرولو او د اوقافي املاکو د غوره مدیریت غوښتنه هم کړې ده. د اسلامي امارت د جوماتونو او تکیه خونو مشر محمد نبی عمري د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره د شیعه او سني ملایانو ترمنځ یووالی مهم وباله. دویم خبر: د کابل ښاریان وایي چې په څلورمه ناحیه کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د چاودنې او ډزو د اوریدو خبر ورکوي. د سیمې اوسیدونکو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي دي چې چاودنه د خالي یاشنبې پر ماښام شاوخوا 9 بجې شوې ده. د اسلامي امارت چارواکو تر دې مهاله د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. دریم خبر: په کابل کې د اسلامي امارت 4 سرتیري وژل شوي. د افغانستان خپلواکۍ ډلې خبر ورکړی دی چې د خالي یاشنبې پر ورځ په کابل کې په یو برید کې د اسلامي امارت 4 سرتیري وژلي دي. دغه ډلې پر خپل ایکس پاڼه په خپرې کړې خبرپاڼه کې لیکلي دي چې په 4مه امنیتي حوزه کې د پروانسې په سیمه کې یې د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت پر غړو برید کړی. د اسلامي امارت یو سرتیری ټپي شوی هم دی. د اسلامي امارت چارواکو د دغه برید په اړه لا څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د کابل اوسیدونکو په دغه ښار کې د یوې چاودنې په اړه ویلي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.